دا چې د ناول په دغه دوهمه برخه کې څه دي؟ راځئ نو د شنو ګټو قاضي د ناول دغه دوهمه برخه له ما سمسور سره واورئ چې څه پکې پیښیږي. یو ځل د اتنا د ګاډیو ساتونکو په لیږلو خفه شوم، خو په بیا فکر خوشحاله شوم ځکه چې د امریکایانو 16 ساعتو ځواکونو په پوځي ګاډو کې ګرځېدل مې هم نه خوښېدل. د هغې وژباړونکي به رایادېدل، سرونه به یې ټیټ نیولي وو او دسمالونه به یې پر سر اچولي وو. بیا به مې ویل چې څله مې ورسره منله چې در سره ځم، سلاکار به دې یم، که سلاکار نشم یو څه مرسته خو به در سره وکړم، لارښود به دې یم. ځان ته به مې غوسه راغله چې خلک د کار سره سم د کار د ځای پوښتنه کوي او تا ته یې وویل چې په کونړ کې یوه قضیه څېړي. دا پوښتنه دې ونه کړه چې د کونړ په کومو ځایونو کې؟ قاضي خو په دفتر کې دننه د بیانونو او ثبوتونو په لوستلو هم څېړل کیږي او لکه د لیوني غوندې په ګرځېدو او معلوماتو راټولولو هم څېړل کیږي. نوره دې پکې پوښتنه ونه کړه، ورسره ودې منله. دا دې ونه ویل چې قضیه چېرته څېړې، د کونړ په کوم ځای کې څېړې؟ بیا مې ځان ته خندا راغله او د خندا سره مې خپل ځان ته ځواب ورکړ چې ولې خپل ماغزه خوري؟ په بل چا دې پیرزو کېده چې ورسره وګرځي. رخصتي خو دې هسې بانه وه، دلته خو راغلی هم د دې دپاره یې، ولې ژمنه دې ورسره نه وه کړې چې ستا د رسېدو نه وروسته به په 10 ورځو کې دننه ځان در رسوم او لږ تر لږه په کونړ کې خو به دې ښه ګرځوم چې زموږ د خلکو له دودونو رواجونو ژوند او فکر نه خبره شي. د دې سره مې بریالي ته مخ واړوه. بریالیه موږ به ځو، شپه نه پاتې کېږي؟ نه نشو پاتې کېدای. انډیواله مې د وخت ډېر قدر کوي او شپه دلته تېرول به پرې ونه شم منلی. هغه رانه پوښتنه وکړه انډیواله دې په دې قضیه کې ولې دومره ډېره لیوالتیا ښیي؟ ما ورته وویل ته یې هم په لیوالتیا پوهه شوي؟ ولې نه؟ لږه شیبه وړاندې چې بهر وتلی وم راته یې وویل سملام ته به له دې ځایه څومره پلې لاروي؟ ما ترې پوښتنه وکړه چې ته سملام ته هم ځي؟ راته یې وویل که اړتیا شي خامخا به ځو. ما ویل نه پوهېږم، خو د پخوا نه یې ماجرا خوښه ده او چې څه ووایي سر ته یې رسوي. بریالي راته وویل نو لکه چې ستا غوندې ده، خو خیال کوئ چې هلته تلل له خطره خالی نه دي. ومې ویل هیله خدای ته، خو مونږ له موټر پکار دی، نو راځئ چې ځو موټر بهاره ولاړه دی. د بریالي مور چې رخصتولم څه خبره یې په خوله کې را جوړه کړه، خو په خندا یې واړوله. په تندي یې ښکل کړم او ترې روان شوم. چې د کلاګۍ په دروازه وتلم د شانه راپسې کومې جنۍ د شیطانۍ په ډک غږ وویل چې ومو نه شرموې، کونړواله ده، د جنۍ خوښې، واده یې کړه، بیا یې د ځان سره ګرځوه. ورو غوندې مې له خولې ووتل. موږ ته یې څه له وایې؟ هغې ته یې ووایه. لږه شیبه وروسته راپسې اتینا هم راووتله. ښه درنه اسماني رنګه څادري په سره وه، لکه چې چا چل هم ورښودلی و. د افغانانو ښځو غوندې پورو ته اړولې وه، یوازې سپین مخې ښکارېده او سرې شونډې لکه د ګل غوندې په مسکا غوړېدلې وې. د بریالي سره د موټر په وروستي سیټ کې څنګ په څنګ کېناستو. د چغسرای نه لږ پاس د 3 واړو کیبلونو په یوه پول پورې وتلو. تر غاښې پورې اتینا د غره هرې ونې غنې ته کتل چې د غاښې په پاټک ور واوښتو. بیا یې هم غره ته وکتل. راته یې وویل خدای در باندې څومره پزل کړی، خو تاسې د پزل او پیرزو په نازولو نه پوهیږئ. وګوره یو غر دی، د کونړ خوا یې څومره شنه ده او د باجوړ خوا یې څومره سپیره. ما ورته وویل څادري ته دې وګوره او دې خبرو ته دې غلی شه، راځه چې ځو. را روانه شوه چې وروسته مې ورته وکتل داسې نیغه را روانه وه لکه د فاتح آس. لږ ښکته ګاډی ولاړو، د یوه موټر سره مو خبره وکړه او له څو پاټکونو او نږدې له 1 ساعت مزل وروسته ډرې ورویل دا یوسف آباد کمپ دی. اتینا ورته ویل لږ په ورو لاړ شه، زه ځای درښایم. له لږې شېبې وروسته په یوه کږلي چې ورته وشو
اتینا ته لکه چې دغلته فکر ورغلی و چې پښتنې ښځې د نارینهو په مخ کې خبرې نه کوي. نورو غوندې وخندل، زنګون یې راله لاس کې راونیو. معنا دلته کوزیږو. له موټر څخه کوز شو. له یوه ماشوم نه مو د دلاور د کور پوښتنه وکړه. هغه راته وویل مخې ته یې ولاړ یې، همدا یې دروازه ده. اتینا یې کور ته ننوته او زه یې په حجره کې له ورور سره کېناستم. د سملام په قضیه کې یو وژل شوی کس دلاور و چې د مجاهدینو یو ځوان قومندان و او په هکله یې خلکو ویل چې د یو ځانګړي خوی او اخلاقو څښتن و. کله یې هم په تنظیمي جنګونو کې برخه نه واخیستې او انسان ورته په حقیقي بڼه د انسان ارزښت درلود. په حجره کې راته یو ځوان چې له بڼې پوره ځیرک او با احساسه ښکارېده وی ویل چې له دلاور سره ډېر ګرځېدلی یم. خبره یې کوله چې یوه ورځ ورسره یو ځای د بي بي سي خبرونو ته ناست وم. دا هغه مهال و چې په کابل کې د تنظیمي جنګونو ښه په زور او شور کې روان و. ده ویل ما د خدای بخلي میرویس جلیل راپور اورېده چې ویل یې په ننني جنګ کې د ولسي خلکو ترڅنګ له دواړو خواونه په لسګونو جنګیالي وژل شوي او د درېیمې کارتې سیمې ته هم ډېر زیان اوښتی. ده ویل ما ورته ویل چې جنګیالي دي پسې خدای نور هم مړه کړي، خو خپه په دې ولسي خلکو د وطن په ورانېدو یو. د دې په اورېدو راته دلاور مخ راواړوه او په غوسه یې رانه پوښتنه وکړه چې ولې تا پیدا کړي چې داسې په ازاد زړه یې وژنې. ده وویل ما ورته وویل دوی چې نور وژني نو په خپله دې له هغوی مخکې مړه شي. ویل یې هغه راته وویل چې دا سوال کوه چې دوی د خپل ژوند په قدر او ارزښت پوهه شي او چې څوک د خپل ژوند ارزښت وپیژني بیا د بل ژوند ته هم ارزښت ورکوي، نه ځان وژني او نه بل. د دې سره د ده په سترګو کې اوښکې راغلې او وی ویل دلاور د خپل ژوند په ارزښت ښه پوهېده او ځکه خو یې په میږي هم پښنه یې ښوده. ویل انسان د ځان د نورو د مرګ او ژوند واکمن نه ګڼي. که څه وسې کیږي نو د دې دپاره دې ترې کار واخلي چې د یو انسان له تندي نه د غم نښې لرې کړي او په خندا یې کړي. د دلاور د ورور سره هم وغږېدم. ښکلی هډور سړی و، یو خړ پکول له تندي پاس ایښی و، ویښته یې پکې پورو ته ورتاو کړي وو. خو چې هر څومره پوښتنې مې ترې کولې همدغه یوه خبره یې کوله چې موږ دلته یو او کار په سملام کې شوی. زه ترې هیڅ خبره نه یم. هغه که زموږ سره ښه چلند کوه نو یوازې له دې عمله چې پښتون دی او موږ یې حجرې ته ورغلي یو. نور ورته زموږ کار څه ارزښت نه درلود او دا ښه نظر هم و. خو هغه وخت به د پوهېدو وړ وی چې دی زموږ د څېړنو په هدف پوهېدی چې موږ یوازې په دې پسې ورغلي یو چې د پیښې بڼه معلومه کړو. که پیښه جنایي وخیږي نو بیا کیدای شي چې د کونړ ولایت ته هم خپلې څېړنې ورنه کړو، ځکه چې هدف د مجرم نیول نه دی، یوازې دا معلومول دی چې د جرم لامل څه دی او که لامل هر څه وي د ده خو ورور وژل شوی و. موږ فکر کوه چې ده ته دا په زړه پورې وي چې وژونکو ته یې سزا ورکړل شي. له همدې امله مو ترې دا خبره پټه ساتلې وه چې موږ یوازې د پیښې انګېزه معلوموو او نه دې ته لیواله و چې مجرمانو ته د سزا ورکړل شي. دا خبره د فکر وړ وه چې ولې نو دی نه غواړي مجرمانو ته سزا ورکړل شي، ولې د مجرمانو په څرګندولو کې مرسته نه کوي. چې کله مو ترې د جرم جنایتوب او سیاسیتوب په هکله وپوښتل وی ویل په دې کې د سیاست څه خبره ده، زما ورور یو تاجر او یوازې تجارت یې کوه. که امریکایانو وژلی وی وژنه به یې سیاسي وه، ځکه چې مجاهدینو او د حزب اسلامي سره یې خواخوږي لرله. خو اوس امریکایان د دې نه څه غواړي؟ امریکایان د خپل ریکارډ وګوري. د ده په اړوند څه خبره د هغې ریکارډ کې شته؟ ما ورته وویل ځینې خلک دغسې فکر کوي. وی ویل امریکایانو له د خلکو د فکر څه د هغې خو هسې هم په اسمار کې د اډې ترڅنګ خلک یو د بل په پټي کې بمونه ږدي، یو بل پرې وژني، خو دوی یې پوښتنه هم نه کوي. دوی خو یوازې ځان ساتي او خپلې منګولې ټینګوي چې په خپل سر یې نه وي راغلي، د بل په سر دې ورونه بلیږي. دوی پکې کار نه لري. ملي اردو او ملي پولیس روزل کیږي، خو پروسه یې ډېره ورو روانه ده.
او څومره چې روزل کیږي د هغې په نیمه ترې بیرته تښتي. لامل یې دا ده چې د ژوند ډېرې کمې اسانتیاوې ورکول کیږي. د دویو په مقابل کې د ملت د همدغو تنکیو بچیانو د وژنې او سر پرې کونې لپاره د هیواد دښمنان ډېر مصرفونه کوي. دولت هم د هیواد د بیا رغونې کومه لوی او د پام وړ ستراتیژي نه لري. ملت مو یو ډول ویشل شوی غوندې دی. له هر څه زیات اړتیا ملت جوړونې ته ده او ملت جوړونه او د ورانکارو هیوادونو د دښمنانو لاسونه هغه وخت لنډېدای شي چې کارونه ډیر شي، انصاف راشي او خلک په ګېډه ماړه شي. د دې لاور ورور لوستی سړی و او ګرځېدلی هم و. یو ځانګړی نړۍ لیدې لاره. عجیبه دا وه چې په ورور پسې ډېر خفه ښکارېده. داسې برېښېده چې سینه یې له غمه ډکه ده، خو چې دا بیا د اندېښنې وړ وه چې همکاري نو ولې نه کوي. د دې لاور یو زوی هم و چې 14 کلن و او داسې چې پلار به یې ورته په رښتیا هم ښې هیلې لرلې. د لیک لوست او زده کړې سره یې مینه وه او تر ټولو ښه یې دا چې هر څه یې په فکر کول. زه د دویو سره په خبرو وم چې په سټلایټ د اتینا زنګ راغی. ما فکر وکړ لکه چې نور د تللو وخت دی. ورته مې وویل که تلل غواړې نو راووځه. راته ویل دا خو دومره خواږه خلک دی او وخت هم ناوخته دی، شپې ته همدلته نه پاتې کیږو. د دلاور مېرمن راته وایي چې مزه. ما ورته ویل سمه ده، خو فکر دې وي چې د هر پښتون په کور ورشي همدغومره خواږه او میلمه پاله دي. ته به په کوم کور کې شپې کوې؟ راته یې ویل دا به مې د پښتنو په کور کې لومړۍ شپه وي او غواړم دا لومړۍ شپه همدلته د دې خوږې مېرمنې سره وکړم. له ځان سره مې غلې غوندې ویل زما خو در پکې هسې هم نصیب نشته، څه چې دې خوښه وي هغه کوه. خو رنګ مې هغه وخت وتښتېد کله چې پوه شوم چې ټلیفون مې بند کړی نه دی او کیدای شي زما دغه وروستۍ جمله یې اورېدلې وي. زړه مې په زوره زوره ودرځېده، خو بیا مې ویل غم یې مه کوه، ښه ده چې وایې. د شپې ډېره برخه مې په سوچونو او فکرونو کې تېره کړه. د دلاور نازولي بچي مې لیدلي وو. یوه ماشومه لورې وه چې 6 کلنه به وه، خو ډېره هوښیاره وه. حجرې ته راغله، لومړی له لرې نه راته کتل، زړه یې نه شو کولی، ما هم پرې ځان ناګاره کړ. بیا راغله، لاس یې راکړ، ښکل مې کړه. بیا یې په ډېره مینه په دواړو لاسونو کې زما مخ راونیو. راته یې ویل زما پلار یې هم وژلی دی او بیا زمونږ کور ته هم راغلی و. ما په ګټه وویشتو. ما ورته وویل څوک؟ وی ویل هغه سړی. د دغې ماشومې خبرې وې، د ورور غم او په عین حال کې نه همکاري. په دې ټولو مې څو ځله فکر وکړ. دې خبرې ماته یو شک را پیدا کړو چې زما ورور یو تاجر و. د هغه له سیاست سره څه؟ که امریکایانو وژلی وی، وژنه به یې سیاسي وه، ځکه مجاهد او د حزب اسلامي پخوانی غړی و. شک مې په دې دلیل و چې د دلاور په هکله معلومات دا و چې هغه د دولت د ډیرو چارواکو سره اړیکې درلودې او د سولې د راوستلو د هرې هڅې فکري ملګری و او کیدای شي په دې وژل شوی وي چې ولې په کونړ کې د جهاد پر ځای سوله او کراري غواړي. بله دا چې کیدای شي په دې وژل شوی وي چې د ډیرو جهادي کړیو د ډیرو خلکو سره اړیکې وي. له رازونو پټو ځایونو به یې خبرو او د دولت له چارواکو سره د اړیکو په نسبت به پرې دا شک شوی وي چې دی به رازونه دولت ته ورکړي. د دغو فکرونو او اندېښنو سره خدای خبر د شپې په کومه برخه کې ویده شوم، خو سهار د اذان په غږ راپاڅېدم. دریم څپرکی د دلاور تصویر. د سهار د چای څښلو وروسته راته د دلاور ورور ویل چې ملګری دې غواړي له تګ نه مخکې ستا سره وغږیږي او د دې دپاره مو درته په کور کې یوه کوټه وزګاره کړې ده. له حجرې نه یې ورسره روان شوم. د کور د لویې دروازې نه په لږ واټن کې پرتې یوې خونې ته ورننوتو. د دلاور ورور راته ویل تاسو اوس خپل کار وکړئ، زه به مو 1 ساعت وروسته احوال واخلم. او رانستون شو. د خټو جوړه کوټه وه، خو په چونه سپینه شوې وه. یوه سره قالینه هم پکې غوړېدلې وه. اتینا په یوه کټ کې ناسته وه. مخې ته یو وړوکی کورنی میز پروت و، کاغذونه یې پرې خواره کړي وو. ما ورته په خندا وویل سهار مو نیکمرغه. وی ویل ستاسو سره، راځئ
غوښتل مې په ګډه خپله تګلاره وټاکو چې چیرته به ځو او څه پسې به ځو. ورته ومې ویل سمه ده، زما سره هم څه خبرې شته چې پرې وغږېږو. موسکی شوه، ویې ویل راځه نو بیا مې تر څنګ کښېښنه. چې کېناستم ویې ویل رانږدې شه، دا میز وړوکی دی چې دواړه ترې کار واخلو. بیا یې وخندل. خیر دی خفه کېږه مه، په رانږدې کېدو کې د نصیب شته. زه غلی شوم، پوهېدم چې د پروني ټلیفون خبره کوي. ورته ومې ویل کاغذونه دې راوسپړه، زما سره څو خبرې دي او خبرې نه بلکې فکرونه دي. ما د دلاور له مېرمن سره خبرې وکړې. هغه هیڅ داسې فکر نه کوي چې وژنه دې سیاسي وي. هغه وایي روښانه خبره ده د تجارت په نامه بویول شوی، پیسې ترې اخیستل شوي او له دې امله چې هغوی ویې پیژندل وژلی دی. ځکه چې هغوی و فکر کوه که ژوندی پاتې شي دغه پیسې ترې خامخا بیرته اخلي. له اتینا مې پوښتنه وکړه نو ستا څه نظر دی؟ وی ویل ولې داسې نه شو کېدای چې دوی یې کلک تړلی وی او څومره پیسې چې ترې اخیستې د دې 3 برابره یې ترې غوښتی وی. ما ورته ویل دا خبره دې هم سمه ده، ځکه چې هغوی هسې هم په دې پوهېدل چې د دوی دا وژنې ښکاره کیږي. هو خو دغه عکس ته وګوره، مخامخ په کوټه کې د دلاور لوی عکس دیوال ته ځړېده. زه فکر کوم د مېرمن خبره به یې سمه وي، کیدای شي وژونکو همدغه فکر کړی وي چې که ژوندی پاتې شي د هغې له سترګو خوب تښتولی شي. د دلاور غټو غټو سترګو او هډورې تنې ته مې وکتل. د اثبات سر مې ورته وخوځوه. هغې وویل خو بیا هم څو خبرې شته. د دلاور مجاهدو، د حزب اسلامي طالبانو، د وهابیانو له ډېرو مخورو او د کونړ په کچه له پیژندل شویو څیرو سره یې پیژندل او اړیکې ورسره لرلې او د دې ترڅنګ د له دولتي چارواکو سره هم پیژندل او د حزب اسلامي ډېر مشران پټ دي. د وهابیانو یو وتلی مشر د ګوانتانامو په زندان کې دی. د کونړ د طالبانو مشران هم یا پټ دي او یا په زندان کې دي. د دې ترڅنګ خلک فکر کوي چې په کونړ کې د بمونو چاودنو او مخامخ جګړو سرلاري همدغه د دولت له سترګو پټ جهادي او طالب مشران دي او کیدای شي دلاور د هغوی د ځایګي په هکله معلومات لرل. څرنګه چې د دولتي چارواکو سره اړیکې وي نو د هغوی سره به ویره وه چې د دوی پټنځایونه به وروښي. ما ترې پوښتنه وکړه چې که سیاستوالو دوی وژل نو دومره لرې بویولو ته یې څه ضرورت درلود؟ ولې همدغلته د سړک په سر یې نه وژل؟ هم به یې سیاسي پیغام لرلی او هم به دوی له منځه تللي وو. وی ویل د دې دپاره څو دلیلونه شته. لومړی دا چې دا د پیغام والا وژنه نه ده، یوازې یوه داسې سینه یې له منځه وړه چې رازونه پکې خوندي دي او په سیاست کې ډېرې وژنې داسې کیږي. بل دا چې هغوی غوښتل قضیه له سیاسي نه جنایي ته واړوي. ما ترې وپوښتل ولې؟ وی ویل ځکه چې هغوی د دلاور سره ډېر خواخوږي لرله او نه یې غوښتل د دوی کورنۍ لا پسې وځوروي، ځکه چې سیاستوال دوی خپل ګڼل او خپلو نه د راولاړ شوي ټپ درد ډېر وي. بل لامل یې کیدای شي دا وي چې دغسې د کونړ د خلکو په نظر کې مخالف سیاست او سیاستوال بې باوره کېدل. خلکو به فکر کوه چې دوی خپل ملګري او دوستان وژني. بل دا چې سیاستوال هم د کونړ دي. دا ټول ولس ته معلومه ده چې پریکړې د چا په لاس کې دي او که وژنې وشي نو خلک یوازې د مشرانو نومونه اخلي. او نن سبا حالات داسې دي چې سم اټکل یې نشي کېدای چې په کوم لوري به ځي او که د سیاستوالو دغه نننی سیاسي واک له لاسه لاړ شي نو بیا به د سیاست دپاره شوې وژنې په قومي او شخصي دښمنیو او یا ستا په وینا په پتنو اوړي، ځکه چې ستاسو ټوله ټولنه قبایلي ژوند لري او په قبایلي ټولنو کې تل همدغسې کیږي. اتینا ویل یوازې دا خبرې نه دي، نورې هم ډېرې خبرې شته چې د غور وړ دي. یوه خبره چې د دلاور مېرمنې حیرانه کړې وه دا ده چې هغه ویل د دلاور پلی مزل هیڅ نه خوښېده. ځان یې ترې ساته. د جهاد د دورې له ختمېدو وروسته یې په یو وخت له 1 ساعت نه ډېر پلی مزل نه کوه او بیا د غره مزل ته خو یې په هیڅ ډول غاړه نه ایښوده. ما فکر کوه چې د دې لامل به د هغې د وزن زیاتېده وي، خو د دلاور مېرمن را سره ونه منله او وی ویل چې کیدای شي لامل به د ګردې تکلیف و، ځکه چې له 3-4 ځلو زیاتې
د پلي مزل په وخت په ګردو درد راغلی و. دغه درد سختوالی له پلي مزله ویرولی و. که څه هم ډاکټرانو ورته ویلي و چې اوس یې د ګردې ستونزه له منځه تللې، خو د هغې له پلي مزل نه باد راتلل او غاړه یې ورته نه ایښوده. نو هغه فکر کوي چې تر سمالامه پورې د 5-6 ساعتونو پلي مزل ته د څنګه غاړه کېښوده. دا خامخا د داسې چا لخوا مجبور شوی چې د هغې خبرې ورته ارزښت درلود او یا پرې ډېر کار شوی چې دی یې پلي مزل ته اړویستلی دی. ما ورته وویل ستا په فکر دا خبره ځکه د ارزښت وړ ده چې ښکاره کوي پلان سم د واره نه دی جوړ شوی، بلکې ډېر کار پرې شوی، او ستا مطلب دا دی چې ډېر کار په لویه کې په سیاسي پلانونو کیږي. غله له اوږده پلان څخه د خرپ و ترپ پلانونه ډېر خوښوي. ومې ویل هو خبره دې سمه ده، خو حتمي نه ده. ولې د افغانستان د جرمونو کچه تر دغه بریده رسېدلی؟ دلته د وخت قدر نشته. هغه مجرم چې په سملام کې اوسیږي د استانبول د مجرم سره توپیر لري. د استانبول مجرم کیدای شي یو کاغذ او قلم راواخلي، لومړی نقشه جوړه کړي، بیا په نقشه کې ځایونه په نښه کړي، بیا یې خوا و شا وګوري، د هغه ځای څو چکره ولګوي، بیا ممکنه خطرونه له ځان سره ولیکي، بیا د هر خطر نه د بچ کېدو لپاره یو لار وسنجوي، او په دې فکر وکړي چې دا کار باید کله او په څو بجو ترسره کړي، او له هغې وروسته په جرم لاس پورې کړي. خو سملاموال نه کاغذ لري نه قلم. یو چا ته وایي چې رایې وړه، دومره ستا دومره زما، نورې په کیسه کې نه دي. که د شپې ورپېښ شو که د ورځې. دلته دا هم شونې ده چې یو واړه فلان ته دی په میاشتو میاشتو لار وڅاري، او لامل یې همدا دی چې دی هم بل څه کار نه لري، بس د اوړي یخ سوری ګوري او د ژمي پیتاوې، بیا ورته ډډه په ډډه اوړي را اوړي. راته یې وویل څه فکر کوي؟ په دې پلان به هم ډېر وخت تېره شوی وي. ورته ومې ویل د دلاور د مېرمنې خبرو ته په کتو خو سړی ویلی شي چې هو، ځکه چې په ده ډېره خواري شوې، ډېر کار پرې شوی، نو هله تر سملام پورې رسېدلی دی. څه فکر کوې چې د مجرمانو سره به وسلې وي که تشه هوا یې پرې خرڅه کړې ده؟ ما ورته وویل فکر نه کوم چې هغوی د وسلې لرلې، ځکه چې که دغه وسلې لرل نو بیا د دې وژنو امکان کم و، کیدای شي چې وسلې یې ورکړی وې. اتینا وویل زه چې څومره ستاسو په ټولنه پوهېدلی یم، ستاسو ټولنه یوه قبایلي ټولنه ده. که وژنه جنایي وي نو په دغسې ټولنه کې ولې له جنایتکارانو سره د دې غم نه و چې دوی به رسوا شي، او د څو پیسو په بدل کې به ټول ژوند له ویرې او د مرګ له ګواښ سره مخ وي. څه فکر کوې چې د دې لامل به د هغې د سیمې لرېوالی وي؟ خپلې سیمې او موقعیت ته په کتو به فکر کوي چې دلته به دوی له دغه ګواښ او ویرې نه بچ وي. ما ورته وویل کیدای شي چې دغه فکر وي، او یا دا لامل چې دوی له دې نه پخوا هم دغه ډول جرمونه کړي وي، د جرمونو د دنیا لوبغاړي وي، او له دغې ویرې او ګواښ سره لا د پخوا نه لاسه وګرېفان وي، او فکر کوي چې اوبه له سره واوړي، څه یوه نیزه او څه یې دوه. وی ویل کیدای شي، خو له معلوماتو څرګندېږي چې ملخی د جرمونو د دنیا ډېر پوخ لوبغاړی نه دی. ورته ومې ویل که پوخ لوبغاړی هم وي، ډېر مشهور او نوموتی لوبغاړی نه دی. خو دویم دلیل چې د سیمې سره اړوند دی، رښتیا هم ملخی د سیمې دغه ځانګړنه نه لري. هغې ویل که ستا په وینا د جرمونو د دنیا پوخ سړی هم وي، نو مهمه دا ده چې د ژوند ډول یې لا د مجرمانو نه دی، او د عامو خلکو په څیر ژوند تېروي. نو ولې ورسره دا غم او فکر نه و چې دی په یو رسوا کېدونکي پلان کې ورګډ شوی، او کیدای شي ډېر څه پکې وبایلي. پوښتنه مې وکړه لکه څه؟ لکه د ژوند ډول، پولي پټی، اوان تر دې چې خپل سر. نو څه فکر کوي؟ د ملخي څېره او خیال مې بیخي فکر د سیاست په لور وړي. فکر کوم دی به چا دوکه کړی وي، او داسې چا به دوکه کړی وي چې دی ډېر غټ او داسې څوک ګڼي چې فکر کوي له لاسه یې هر څه پوره دي. هغه به واده ورکړي وي او سیاستوال د خپلو موخو د ترلاسه کولو دپاره دغسې وعدې ورکوي. همدغه وعدو او ژمنو به دی ډاډه کړی وي، نور فعلان به هغوی وجوړ کړی وي، ده ته به پکې دنده ورکړل شوي وي او د هغه دنده ترسره کړې، او فکر کوم د دې دندې د ترسره کولو دپاره د ډېر کار هم کړی او ډېرې لارې یې کارولي او ازمایلي دي.
د دلاور د میرمن په وینا د ورته دویمې ښځې د کولو ټټر وهلی و. په دلاور دغه خبره ښه نه وه لګېدلې نو ده ورته ویلي و ما فکر کوه چې ته به هم زما په څیر د دویمې ښځې شوق کوې. د دویو په وینا ملخې دوه ښځې لري. اتینا مسکی شوه ویل سبا به تا ته هم څوک د دویمې ښځې ټټر وهي. دا خبره دې هم له ما نه پټه ساتلې وه چې ستاسو په ټولنه کې دویمه ښځه کول هم دومره لوی عیب نه ګڼل کیږي. ما ورته په خندا وویل لږ تر لږه هغه څوک دویمه ښځه نه کوي چې لومړی د بل ملک وي. ویې خندل باور در باندې نشته. بیا یې وویل داسې فکر کوې چې دا به یو ډول جنسي لالچ ورکول وي لکه زموږ په ټولنه کې چې ځینې خلک دغه ډول لالچ ورکوي خو د نکاح په بڼه نه بلکې د یوې شپې یا څه مودې دپاره یو بل ته د ډېرو ستایلو صفتونو سره یو ښکلې جنۍ ورډالۍ کړي او دغه ډول پرې هغه څه ومني چې پرې منلې غواړي. ورته ومې ویل کیدای شي ځکه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو سره د یوې شپې او یا څو شپو تصور نشته او دغه یوه لویه بد اخلاقي او ګناه ګڼل کیږي نو ځکه ځینې خلک د دویم واده خبره یادوي. کله کله ښه پوهیږي هم چې چاته وړاندیز کوي دی به دغه وړاندیز ونه مني خو دغه ډول خبرې ځینې وختونه د نارینهو ترمنځ د شخصي او جنسي خبرو د پیل ټکې او یوه ښه پیلامه ثابتېږي چې په عام ډول سړي د خپلو جنسي غریزو د سړولو دپاره د یوې ناکامې هڅې په ډول د یو بل سره کوي. اتینا ویل یعنې سړی خپلو کې هغه خبرې کوي چې په عملي ډول یې نشي ترسره کولی. ما ویل هو ډیری وختونه د ښایسته او ښکلو مېرمنو سره د لیدو او کتو او په بېلابېلو بڼو د هغو د یادولو کیسې کوي. اتینا ورسېده په خندا یې ویل کله چې سړي خپلو کې د زړه دغه غلاوې راوسپړي نو معنا یې دا ده چې یو بل ته د ژوند رازونه راسپړي او سره دوستان شي. ورته ومې ویل هو خو ځینې وختونه او ځینې خلک ویې خندل مطلب دې دا دی چې مجرمان نه وي. ما ویل هو ځکه چې مجرم د سیاستوال غوندې خپل هدف او خپلې ګټې ته ګوري نور څه ورته ارزښت نه لري. ویې خندل د کسیل سلطان خبره خو به دې له یاده نه وي وتلي چې قاتل انسان ته هم لکه د وچې ونې په ډول ګوري لکه موږ چې له وچ لرګي نه د کتابونو المارۍ جوړه کړو څومره به خوښ یو قاتل هم که د چا د مرګ په بدل کې د خونې یو ور ترلاسه کړي همدوغومره پرې خوشحالیږي. ورته ومې ویل د کسین سلطان خبرې مې ټولې یادې دي خو ته په خپلو خبرو بیړه کوه چې ناوخته کیږي. راته یې ویل سملام ته په لاره د دلاور د بل ملګري زړور خان د خپلوانو کور دی د تره لوري هلته واده ده ویو د تګ په وخت هلته ستانه شوي. ما ورته ویل د ستنېدو لامل به یې دا وي چې دلاور دمه وکړي او ځان په یو وار له اوږده مزله وساتي. وی ویل ښایي یو یې دغه و خو دوی یوه تومانچه لرله او له دغه کور نه یې کلاشینکوپ ورسره راخیستی دی او د تمانچې تر څنګ د کلاشینکوپ غوښتل ماته شک پیدا کوي خو د دلاور مېرمن زما دغه شک ردوي او وایي چې که دلاور ته کوم شک ورلوېدلی وی یو قدم به هم وړاندې نه و تللی ځکه چې وایي هغه د افغانستان له حالاتو هم ښه خبرو او د خپل ژوند په ارزښت هم پوهېده. ورته ومې ویل هغې د کلاشینکوپ د وړلو اړتیا غرنۍ سیمه ګڼي نه د کومې بدې پېښې اټکل. اتینا قلم په خپل اسرا پسته شونډه ایښې و او مازې سر یې د هو په بانه وښوروه. ورته ومې ویل ځینې شکونه داسې وي چې زموږ په زړه کې وي خو د ښه باور له مخې د شک په ډول نه منو او د دې دپاره چې ځان ډاډه کړو ډېر لږ ترتیبونه ورته نیسو. مخې راواړه ویې ویل دا سیاست او جنایت سره ډېر غبرګ نه دي روان له بده مرغه همدغسې ده او په دې پوهېږم چې د دلاور ورور هیڅ همکاري نه کوي. پوهېږم لامل به یې څه وي نه پوهېږم نو ځو به هو خو کونړ ته که په کونړ کې سملام ده.